بسم الله الرحمن الرحيم. لا محمد عمر أمير المؤمنين مؤسس دا إمارات إسلامي هر کردار افتخار او شرعي تاج وقار د وقار بغیر په سر کې دغه استادان نمونه زم چابک وایم ان شاء الله استادان دي دلته د سر فضیلت ورتړلو ځای تراسي او هغه دي د تشریف راوړي فضیلان بور ترازی البته د شیخان صاحبان په دوه لاینه کې وي. شیخ الحدیث الحاج حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب چې د فاضلان استاد دي هغه په لومړي سر کې وي دغه څه نور شیخان صاحبان بیا پلان کې درېږي. شیخ الحدیث حضرت مولانا مولوی لاجوار صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیفہ مطیع الله صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب، الحاج قاری ممتاز احمد سرحدی صاحب، جناب محترم حافظ مطیع الله صاحب د حافظان استاد او قاری عبدالاحد صاحب د قاریان استاد، محترم مولوی محمد نعیم جمیل صاحب او جناب محترم حافظ عبدالظاهر صاحب او جناب محترم حاجی مولوی عبدالخیر صاحب د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد لاجور صاحب فرزند ارجمند، حضرت مولانا محب الله صاحب او حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، محترم مولوی عبدالله صاحب د کشلاق څخه راغلي مېلمانه، حافظ مولوی خیر الله صاحب، محترم مولوی محب الله صاحب د جامعه ناظم، محترم مولوی شاه فیصل صاحب، جناب محترم حاجی مولوی عبید الله صاحب او جناب محترم مفتی عبدالرحمن صاحب. لکه شیخ صاحب چې یادونه وکړل اول دواره مفتی صاحبان دي، په مفتی صاحبانو کې د ټولې مدرسې په سطح باندې یو مفتی صاحب دی او تر هغه وروسته چې بیا نور لس مفتی صاحبان دي لومړی او هغه چې بیا د بلې درجې والا دي او تر هغه وروسته بیا د نورو درجو والا دي. خو خالي د یوه خبره د یوه یادونه کوم چې دلته د نومونه څه مخکې سوي دي بعضې وروسته دي. دا حضرت شیخ صاحب وایي چې دا فقط د مفتي و عمر ته مو کتل د عمر په لحاظ مو رامخته کړي دي، نو نور د استعداد هغه تقاضا په وجه باندې نه. د ټولې مدرسې په سطح باندې لومړی جناب محترم مفتی محمد حسن صاحب، د محترم مولا امیر محمد صاحب زوی او ولسوالۍ ګلستان ولایت فراه او نمرې 130 ممتاز بالدرجه الاعلى، جناب محترم مفتی سعد الله صاحب. دغه لس مفتی صاحبان چې دي دا بیا ټول ممتاز بالدرجه الاعلى دي، البته نمرې د ټولو د سلسل دي. مفتی سعد الله صاحب د محترم حاجی عبد الله صاحب زوی، لشکرګاه مرکز ولایت هلمند افغانستان، محترم مفتی عبدالخالق صاحب د محترم حاجی محمد رفیق صاحب زوی، تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله نمرې سل او محترم مفتی محمد موسی صاحب د محترم حاجی مرزا محمد صاحب زوی، مرکز لشکرګاه ولایت هلمند افغانستان. زما سره به شریف بدرګه د ټول نطفانان چې د لیوه الحاج قاری محمود شاکر زلان صاحب، الحاج قاری مولوی احمد الله موزین صاحب او محترم مولوی نیک محمد عثماني تندر صاحب خپل شعر سره بلګری کی راسي دلته. اول د مفتیان دي کدم لاین دي دا مفتیان صاحبان. پتا سمرنگن د دین گلشن دی عالمانو، تبرک سفازلانو تبرک سفازلانو، دا مدرسه قمیه مدرسه قیمیه مودرنگ نکړه ګلانو، تبرک سفازلانو تبرک سفازلانو. پتا سمرنگن د دین گلشن دی عالمانو، تبرک سفازلانو تبرک سفازلانو. رحمت د خدای وریږي ورته ټینګ سي سیلانیانو، تبرک سفازلانو.
محترم مفتی عبدالکریم صاحب د محترم حاجی عبدالرحیم صاحب زوی ولسوالی بولدک ولایت قندهار افغانستان. محترم مفتی مطیع الله آغا صاحب د محترم سید مقصود آغا صاحب زوی او ولسوالی بولدک ولایت قندهار افغانستان. محترم مفتی حمدالله صاحب د محترم حاجی مولوی عبید الله صاحب زوی ولسوالی بولدک ولایت قندهار افغانستان. محترم مفتی مولوی رحمت الله صاحب د محترم حاجی عبدالمجید صاحب زوی ولسوالی معروف ولایت قندهار افغانستان. محترم مفتی محمد الله صاحب د محترم حاجی محمد نادر صاحب زوی ولسوالی مساقله ولایت هلمند افغانستان. محترم مفتی عبدالرحیم صاحب د محترم مولا عبدالنافع اخوند زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله بلوچستان پاکستان. محترم مفتی عبدالحمید صاحب د محترم حاجی لعل محمد صاحب زوی ولسوالی گریش ولایت هلمند افغانستان. وایو مبارک فاضلانو تا مبارک مبارک حمد دار الافتاء و مفتانو تا مبارک مبارک داد قومی و فارغانو تا مبارک مبارک وایو مبارک فاضلانو تا مبارک مبارک حمد دار الافتاء و مفتانو تا مبارک مبارک داد قیومی و فارغانو تا مبارک 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 مبارک. او دغه لس فاضلان چې دي مفتیان صاحبان د نور پاتې مفتیان صاحبان چې دي ټول ممتاز بدرجه الادنى دي. البته په نمرو کې فرق څه د لومړي لس نفره چې دي د هغوی نمرې 9 نیوي دي او د پاتو وروسته هغه بیا یادوم چې هغه 8 نیوي نمرې دي. محترم مفتی محب الله صاحب د محترم مولوی محمد قبول صاحب زوی ولسوالی گیزاب ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مفتی محمد عیسی صاحب د محترم حاجی مولا صدیق الله صاحب زوی مرکز ترینکوٹ افغانستان. محترم مفتی محمد اکرم صاحب د محترم حاجی محمد اکبر صاحب زوی ولسوالی شنکی ولایت زابل افغانستان. محترم مفتی محمد صاحب د محترم حاجی جنت گل صاحب زوی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند افغانستان. دستار بندی دی مبارک سوال پاولا قدم را واخلا گولا قدم وی قدم را واخلا گولا قدم. دستار بندی دی مبارک سوال پاولا قدم را واخلا گولا قدم وی قدم را واخلا گولا قدم. پر سر دی تاس پن بگڑی سوا قدم روانہ دی علمی بیڑی سوا قدم علم کی بار دڑی دڑی سوا قدم تل دی جاری وی دا لڑی دغا عمل قدم را واخلا گولا قدم وی قدم را واخلا گولا قدم. دستار بندی دی مبارک سوال پاولا قدم را واخلا گولا قدم وی قدم را واخلا گولا قدم. محترم مفتی عبدالولی صاحب د محترم عبدالجلال مرحوم زوی توبه ضلع قلعه عبدالله بلوچستان پاکستان. محترم مفتی شیر احمد صاحب د محترم حاجی ضیاء الحق صاحب زوی ولسوالی پشتیرود ولایت فراه افغانستان. محترم مفتی عبدالواسع صاحب د محترم محمد آغا صاحب زوی ولسوالی گرمسیر هلمند افغانستان. محترم مفتی سمیع الله صاحب د محترم حاجی روزی خان صاحب زوی ولسوالی خاص روزگان ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مفتی عبدالسلام صاحب د محترم حاجی مولا فیض محمد صاحب زوی ولسوالی گریش ولایت هلمند افغانستان. محترم مفتی علی محمد صاحب د محترم حاجی عبدالمنان صاحب زوی ولسوالی ارغستان ولایت قندهار افغانستان. دا څستر فضیلت دی اعزاز د معرفت دی مقام ډېر اوچت دی
پتاسو افتخار نن ورځ دی د ټولو دوستانو تبریک صفازلانو تبریک صفازلانو پتاسو مرنګین د دې گلشن دی عالمانو تبریک صفازلانو تبریک صفازلانو پتاسو مرنګین د دین گلشن دی عالمانو تبریک مفتیانو تبریک مفتیانو